چې تپوس زما د حال ترېنه څوک وکړي وایي خدای خو دې پرې ډکه دیره کړي خو بیا په زړه کې د خپل ځان سره پټ وایي خدای دې نه کي خدای دې نه کي خدای دې نه کي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربان نګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، امید لرم د لوی رب نه چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یې او د کامیابۍ په لور به پرمختګ کوئ. ګرانو کتونکو، هم ستاسو په فرمایش باندې، هم ستاسو په غوښتنه باندې، هم ستاسو په مینه باندې نن موږ یو ځل بیا راغلي یو. پروګرام مو را جوړ کړی دی د دانیال هیران صاحب سره. موږ هم په هغه مینه راغلي یو چې دانیال هیران صاحب به یو ځل بیا موږ ته هغه رنګې خوندور او تازه کلامونه وړاندې کوي. مخامخ کیږو دانیال صاحب سره او د هغوی نه کلامونه اورو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، ډیره مننه. دانیال صاحب، وختونه مو څنګه تیریږي؟ شکر دی، وخت ډیر ښه روان دی، ډیره مننه. دانیال هیران صاحب ګڼ شمېر ملګرو زموږ نه غوښتنه کړې وه چې تاسو لاړ شئ دانیال هیران صاحب سره یو ځل بیا مرکه وکړئ، خاص کر د ګراچۍ نه څه ملګري وو چې هغوی ډېر پرزور فرمایش کړی وه. نو دغه ملګرو ته به څه ډالۍ کوئ؟ اول خو ستاسو د ریچن ټي وي یو ځل بیا مننه کوم او ستاسو مننه کوم، نګار به د واجد به ډېره مننه مو کوم چې یو پیره بیا ماله راغلی که نه، او د پښتو دپاره دومره ستړی کوئ نو ډېره مننه مو کوم. او د هغه ملګرو هم ډېره مننه کوم چې ستاسو پروګرام خوښوي او فرمایش یې کړی دی، نو شعرونه به درته ډالۍ کومه. د غزل نه مخکې به یو 3 شعره وامه چې زما د زړه د درد او غم نه خلک نه خبرېږي، زما د زړه د درد او غم نه خلک نه خبرېږي، په تا پسې مې د ماتم نه خلک نه خبرېږي، ستا خو د مینې محبت نه خلک ټول خبر دی، خو ستا د ظلم او ستم نه خلک نه خبرېږي، ستا خو د مینې محبت نه خلک ټول خبر دی، خو ستا د ظلم او ستم نه خلک نه خبرېږي. کابل دې داسې کابل هغسې صفتې کړي خو سل پکې بیا مړه دي، د بم نه خلک نه خبرېږي. ډېره مننه. څه شعرونه به درته وامه. غزل دی چې سپرلي راشه د وطن مې ښایستونه جوړ کړه، سپرلی راشه د وطن مې ښایستونه جوړ کا، خزان ترې ختم که په ونو کې ګلونه جوړ کا. ښار په بنګلو ښکلې ښکارېږي خو دا کلی نه دی، ښار په بنګلو ښکلې ښکارېږي خو دا کلی نه دی، که ښکلې کوې نو د خټو نه کورونه جوړ کا. صحت زمونږ دی د بې شماره ونو بوټو سره، صحت زمونږ دی د بې شماره ونو بوټو سره، که خپل صحت غواړي د ونو ځنګلونه جوړ کا. مننه. ما اورېدلي ناممکن کار پې بیخي ممکن شي، ما اورېدلي ناممکن کار پې بیخي ممکن شي، ما اورېدلي ناممکن کار پې بیخي ممکن شي، او ملا صاحب مال هم څه داسې تعویزونه جوړ کا. ما اورېدلي ناممکن کار پې بیخي ممکن شي، او ملا صاحب مال هم څه داسې تعویزونه جوړ کا. او هغې ویل په هر یو شعر کې د وطن ستایلې، هغې ویل په هر یو شعر کې د وطن ستایلې. دانیال هیرانه لږ په ما هم څه شعرونه جوړ کړه. ډېر ښه دی جي، ډېر زړه پورې غزل، ډېر ښکلې غزل مو را سره شریک کړو دانیال هیران صاحب. دانیال هیران صاحب زموږ د وطنوال رونو سره سره زموږ چې کوم بهر ملک کې مسافر دي هغوی هم تاسو اوري، تاسو ډېر خوښوي. هغه مسافرو ته چې کوم دي د هغوی یو فرمایش دی چې موږ ته داسې کلام وړاندې کړي چې د مسافر یا د مسافرۍ ذکر پکې وي. نو څنګه مو د هغوی دغه فرمایش په پوره کوئ؟ ډېره مننه. د مسافرۍ شعرونه به درته ووایم چې مسافرۍ کې راته ستا د بنګلو شور یادېږي، مسافرۍ کې راته ستا د بنګلو شور یادېږي، ستا د جمال او ښایستونه راته نور یادېږي، مسافرۍ کې راته ستا د بنګلو شور یادېږي، ستا د جمال او ښایستونه راته نور یادېږي. د خوږ بچي نه بغیر ژوند بلا څوک څنګه تېروي، د خوږ بچي نه بغیر ژوند بلا څوک څنګه تېروي، زه چې راتلم هغه جړه راته د مور یادېږي. ډېره مننه. د خوږ بچي نه بغیر ژوند بلا څوک څنګه تېروي، زه چې راتلم هغه جړه راته د مور یادېږي. دلته کپیل سره چې کله ښځه ووینمه، دلته کپیل سره چې کله ښځه ووینمه، ورته خفه شمه مېرمنه مې د کور یادېږي. دا شعر یو ځل بیا ووایه جي. مننه. دلته کپیل سره چې کله ښځه ووینمه، ورته خفه شمه مېرمنه مې د کور یادېږي. خدایه مونږ ټول د جنتونو خاوندان کړې، خدایه خدایه مونږ ټول د جنتونو خاوندان کړې، خدایه مونځ به کوم د دوزخونو راته اور یادېږي. دانیال هیران ته چې تا هر وخت بدنام ویلو، دانیال هیران ته چې تا هر وخت بدنام ویلو، کله چې سوچ کوي ورته ستا هغه پیغور یادېږي. ډېر ښه، ډېر ښکلې. او مننه مو کوو چې د مسافرو وروڼو هغه فرمایش هم تاسو پوره کړلو. ډېره مننه دانیال هیران صاحب. موږ خو د خپل فرمایشونه وړاندې کړل او تا هغه پوره کړل، ډېره مننه دی. خو اوس په خپله خوښه باندې تاسو راته څه ووایه، تاسو خپلې خوښې ته پرېږدو چې خپل یو کلام را سره په خپله خوښه باندې شریک کړئ. ډېره مننه. کلام به درڅخه شریک کړم. د هغې نه مخکې درته یو څو شعرونه وایم چې زما چې ژوند کې مینتوب راغلی،
زما چې ژوند کې مینتوب راغلی لکه په ما چې لیونتوب راغلی خوږو یارانو ټپې تاسو کې خوږو یارانو ماله خوب راغلی خوږو یارانو ټپې تاسو کې خوږو یارانو ماله خوب راغلی بچې بهر موزه وخت خراب دی تا باندې وخت د زلمیتوب راغلی بچې بهر موزه وخت خراب دی تا باندې وخت د زلمیتوب راغلی او غزل وامه چې قسم په خدای سم د زړګي خپه یم قسم په خدای سم د زړګي خپه یم جانانه تا پسې بیخي خپه یم ساقي په څکلو به نن خط کومه بیخي پې نه کوم ناراستي خپه یم ساقي په څکلو به نن خط کومه بیخي پې نه کوم ناراستي خپه یم دا زړه مې وایي چې نن ځان ووجنم خلک پیغور راته کوي خپه یم دا زړه مې وایي چې نن ځان ووجنم خلک پیغور راته کوي خپه یم نظر وخلی دی ناجوړه دی یار نظر وخلی دی ناجوړه دی یار نظر وخلی دی ناجوړه دی یار ورته لوګې کې سپېلني خپه یم په دماکو کې ټول والوزول په هر پښتون په هر بچي خپه یم په دماکو کې ټول والوزول په هر پښتون په هر بچي خپه یم نن یې همزولو ته ګودر کې ویل دانیال حیران مې نه راځي خپه یم څه شعرونه نور وامه چې څوک چې په تا پسې خبرې کوي څوک چې په تا پسې خبرې کوي لکه چې ما پسې خبرې کوي څوک د مولا په صفت نه مړیږي څوک په مولا پسې خبرې کوي څوک د مولا په صفت نه مړیږي څوک په مولا پسې خبرې کوي هغه یې موږ ته صفتونه کوي ته ګوره دا پسې خبرې کوي هغه یې موږ ته صفتونه کوي ته ګوره دا پسې خبرې کوي درانه د هر چا صفتونه کوي سپک په هر چا پسې خبرې کوي درانه د هر چا صفتونه کوي سپک په هر چا پسې خبرې کوي حیرانه دا څه عجیبه هلک دی زما حیا پسې خبرې کوي ډیره مننه جی دانیال حیران صاحب ډیر ښکلي او ډیر مزیدار کلامونه مو راسره شریک کړل دانیال حیران صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ نو زه به څه پیغام ورکړم خو دغه به ووایم چې مینه وکړې مینه ژوند دی نور به زه څه ووایم ډیره مننه دې کوو دانیال حیران صاحب چې زموږ سره مو ښایسته او ښکلي کلامونه هم شریک کړل او د مینې محبت دغه پیغام هم وکړل یو جهان مننه دانیال حیران صاحب چې دومره مصروفیاتو په وجود راغلی موږ له مو وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان ګارلم او کیمرامین طاهر زمان ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان